چې کله انسان ته ټینشن راشي او د منزل راشي څنګه د ټول ټینشنونه دا ختمي دا مې ثابته کړو وایي کوم څه عبادت کوي الله نه ما سوا الله پاغي عالم دی خو تاسو ته ځکه سنوي الله جل شانو تاسو ګیرولې شي خو ځکه ته سنوي چې الله جل شانو حکمت والے دی حکمت موافق فیصله کوي حکمت خلاف فیصله نه کوي چې چا څنګه غلط کار کو د مړې نه ونی نن څه نه دی الله دی حکیم ذات دی حکمت والے ذات سړی منه کوي چې هغه حد کراس کیږي واجب ده ان الله بشك الله يعلم پوهه ما پاکه يدعون چې داخله کې رابلی من دونه ما سوا الله جل شانه من شيء ذره برابر یو بل سیس او هو العزيز ده الله زور ور دیتا نیولې شي ګرولې شي کوم وخت قومونه شي ګر او الحکیم حکمت والے عزت تعالی نو ورګ استلا وخت نه راغله لا صبر کوي نو اوس پوه شوي په دې مثالونو باندې الله وی تلک الامثال نضربها للناس وتلك الامثال دغه مثالونه دي نضربها چې موږ پیش کول للناس خلکو ته نکسه سداسي مثالونه سم مثالونه داسي چې هغه د واقعاتو په شکل کې هغه ذکر چې ما قوم نوح هلاک او قوم د ابراهیم می هلاک او قوم د لوط می هلاک او قوم د صالح او د هود می هلاک سم مثالونه دا پیش کول او سم مثالونه بیا هغه پیش کړو چې هغه انسان ته پیش کیږي چې هغه جوړ سوچ والی او سوچ کوي خبره ته فکر کوي خبره هغه ته پیش وتلک الامثال دغه مثالونه دي وتلك الامثال دغه مثالونه دي نضربها چې موږ بیانو دغه مثالونه للناس خلقو ته وما يعقلها الا العالمون وما يعقلها او په دې مثالونو باندې نه پی الا العالمون مگر هغه خلک چې هغه عالمانی صحیح عالم پیژنې کنه ته مې ویل چې عالم څه ته وایي عالم په مدرسه کې اته کارو نه وایي وره ځکه د نبی رسول الله والسلام په زمانه کې اته کار نه و قرآن نازلې کې نبی رسول الله اته کار سیستم د مدارس اوس جوړ شوی دی 200 کال نه کیږي د دې نمک یو سیستم وو دا غیم دونه وخت نه کیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې صحابه کرام ناس قرآن مجید نازلې تربیت کی کویږي په خبرو باندې اسانه ده دغه سم مسله نو اوس عالم سمانا عالم هغه معنا د ما تاسو ته ویلو چې تاسو کې د ټول نه بهترین عالم هغه دی چې هغه الله ډیر پیژني معرفت ته الله جل شانو دا نصیب شي چې الله ډیر پیژندو دا لوی عالم دی چې الله لک پیژندو دا لک عالم دی اوس چې څونه دا علم په الله باندې سیوا کیږي دونه په الله اعتماد سیوا کیږي اوس براشي ته مې پوینټ ته خیم له عالم څه و ما يعقلها نه پوي په دې مثالونو باندې الا العالمون هغه خلک چې الله معرفت نصیب شي نو ولې دا الله جل شانو تذکرہ کوي چې په دې باندې صرف هغه سړی پوي چې الله پیژني وجه دا کنه وجه دا چې ته لګي بت سجده کې او بل طرف ته سوچو کې چې دا ما په خپل الله سره جوړ کړی دا زما خالق کړي زه خالق یم کدا مې خالق زه د جوړ کړم کدا ما جوړ کړی کدا څنګه دا یو سیس دې د غټ جوړ دی هغه ګیدل راځي او امتیاز پکې ځان نشي خلاصول او استاد حکم دلان دی چې ته غواړې د خو دلان دی کولای شي کته غواړې د سر د پاسه کولای شي او استاد حکم ته خالق دی ته وي معبود دی ته وي معبود خو هغه ته ویلې شي چې هغه قادر مطلقي معبود خو هغه ته ویلې شي چې هغه عالم الغیبی کدا څنګه دا چې دا هغه علم هم کاملی او دا هغه قدرت هم صحیح کاملی معبود خو هغه ته ویلې شي نو هغه استا معبود دی چې هغه قدرت ذره برابر لري نه علم ذره برابر لري دا په عقل کې راځي دا خبره دا په عقل کې دا خبره نه راځي نو کم خلک چې الله پیژني چې الله جل شانو دې ته نه وي ته ز په کائنات کې وګرځا کروان دی مو چې بادشاہ یم او انا ربکم الاعلى وای کنه خو خلک نه تسلیمي ولې نه تسلیمي ځکه خو خيار سره په دې باندې پويږي چې هغه سحر ما خام هوا شروع ته ورځي دې ته خدای وي دې ته معبود وي نه هغه درد ناراضي هغه تکلیف ناراضي هغه د حوادث نه او د حالاتو هغه پاک ذاته هغه ټایم لیست دی او هغه شی سپیس لیست دی هغه دې سوزونه شی دی هغه محتاج نه دی وایي په خبره باندې ادم په شان دی دا ټول خبره چې کوم د الله جل شانو د معرفت باره کې تاسو ته ما کړی نو هغه معرفت مخه ته کېږي او د بت عبادت غیر الله عبادت مخه ته کېږي تاسو ته پته ولګي چې خالص الله جل شانو عبادت پکار نو تمام عبادتونه زیرو دي هیڅ حیثیت نشته تمام خبره منل هغه زیرو هیڅ حیثیت نشته نو ما يعقلها نه پوي په دې مثالونو باندې الا العالمون مگر هغه خلک چې هغه پوي په الله جل شانو باندې معرفت ته الله نصیب علم دقه توي خلق الله السماوات والارض وسخ بالمعرفه مخه راوست چې الله دې تنوي دا بوت چې دی الله دې توي خلق السماوات والارض چې زمکه اسمانونه چا که هر څوک ته موږ ته پته نشته او هغه ذات چې زمکه اسمانونه پیدا کړی بس خلق السماوات او هغه ذات کې دي شي معبود چې اسمانونه پیدا کړی ول ارض زمکه پیدا کړی بالحق او دسی پیدا کړی دي کنه هغه الله جل متقنا محکما امام رازی رحمت الله علیه فرمایي یا متقنا محکما الله جل شانه دون په کاریګری سره کار کړی دی چې ذره برابر پکې فرق نه راځي کدا د غیر الله نه ما سوا بل چې ازمکه اسمانونه جوړ کړیو دا په خوا تباہ برباد شي وي او دسی یو ذات چې دا سونه جوړ کړی دي او هغه ته څوک رسیدي نشي دا هغه پکن هم باندې څوک پوي نشي دا هغه علم ته څوک رسیدي نشي الله جل شانو دغه تذکرہ کې چې بالحق دا ما څنګه جوړ کړی دا ماده سي جوړ کړی چې څوک کنه ته نشي رسیدي یا دا معنا دا بالحق یا دا بالحق دا معنا چې الله جل شانو دا ډېر په اتقان سره او په احکام سره جوړ کړی دا سي مضبوط او دونه په کاریګری جوړ کړی د بل څوک نشي کولای اوس په هغه ذات په څوک ورته صرف دا هغه عبادت کو دا هغه څوک ته او چې هغه زمکه اسمانونه پیدا کړی او دې دا تخلیقات چې څوک کوي ته ویل شي ته الله ویل شي او دا هغه الله سره عبادت پکار دی بس هغه څوک خلق السماوات والارض الله جل شانو زمکه اسمانونه پیدا کړی بالحق دا حق دا معنا ان في ذلك لآية للمؤمنين اوس په دې خبرو کې د الله جل شانو د طرف نه خدا وللمؤمنین د هغه خلکو د پاره چې د الله په ذات اعتماد او د الله په ذات اعتماد د چي مخکې مې ته وي هغه سره چې په الله جل شانو پويږي او د الله معرفت نصیب شي چې عالمي هغه شي څومره چې د انسان علم سیوا کیږي
معلومات نه څومره چې د انسان علم په الله باندې سیوا کیږي د الله معرفت نصیب کیږي دونه به د اعتماد په الله مضبوطیږي دا څنګه ده نو پته ولګی دا اوس یو عالم چې ځان ته یو انسان وایي چې زه عالم یم هغه سوچو کې زما د الله په ذات باندې اعتماد څومره دی څومره زیات اعتماد یو دا به لوی عالمي ان فی ذلک بشک بدی کلا آیه الله جل شانه د کامل علم او د کامل قدرت نه خدا او د الله جل شانه د معبود والی نه خدل للمؤمنین د هغه خلکو د بار چې غسی هغه اعتماد کړي الله جل شانه په ذات باندې اتل ما اوحي الیک من الكتاب واقم الصلاه وصبر دا چې داخله قیام د شرک نه خلاریږي نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام تسلی ورکړي مسلمانانو ته تسلی ورکړي تاسو دا کار نه سره د لاس نه شرک نه د شرک نه سکه منه دا کار نه سره مرې نه شرک نه دا کار نه استا کار دا ده خبرو که بس ماره څه ویلي دعوت چې کوم اصول ته ما پیش کړی او دعوت چې کوم خبره مې ته پیش کړی هغه په هغه اصول کې پیش کړه بس دا پستا کا دا خبره وته خې وتلو تلاوت کما غس اوحي الیک چې تا ته وحی کړی شوی نبی علیہ السلام من الكتاب د کتاب قران مجید خلق ته پیش کا واقم الصلاه ومنذ دروا واقم او قائم کا الصلاه مزدر د منځنه قائمول د دوه معنی دي سمانی دوه معنی یو د اقامت الصلاه یو معنی دا چې هغه ابتدایي معنی ده چې هغه ته موږ منځ وایو د دې ځای نه اقامت الصلاه شروع کی او اقامت الصلاه چې کوم نظام صلات ته په دې باندې ختمي یو معنی دا ده او دویمه معنی الله شری د حقوق الله ادایګي ده الله جل شانو د حقوق الشرع دا غي ادایګي واقع الصلاه اے پیغمبر سکوا بس مونږ ته متوجه شه ان صلاه تنها عن الفحشاء والمنکر انسان چې بچکی د بدو کارونو نه شي بچکی مونږ دا کمال ول ذکر الله اکبر د الله جل شانو یاد دا ډیر بهترین څه دا ناشنا کار یا تسلی خبر راشد مانزه تذکرہ وته کوي الته ویلو کنه په سورته حجر کې وتا ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون اے پیغمبر خلق د بسفک سپوري وي زړه تنګيږي په زړه کله تنګيږي نو سکوا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين بس عبادت لراځه کنه د الله جل شانو یاد چې راشي ته تمام ټینشنونه هغه ختم شي دا څه اول ته مې ته عقلی او نقلی او ساينسي توګه باندې مې دا ثابت کړی و چې کله انسان ته ټینشن راشي او د منځل راشي څنګه د ټول ټینشنونه دا ختمي دا مې ته ثابت کړی و وایي نو سوې وتا تسلی کې وتا وایي قران مجید مې درکړی اولنې سجده او واقم الصلاه بیا الله جل شانو عبادت لري ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر سبب دې ایت مبارکه ان شاء الله بحث